سلامونه جوړ تکړه لکه چې وینئ په خپل کلي کې یم خپل کلي ته راورسېدم او دا کلی د ورژلې سیمه ده ټوله او دا ستره مڼه په دې حساب زما کلیوال راټول شوي دي تاسې لکه چې ګورئ دا ټول واړه د مشران کشران ټول راغلي دي او ستړي مشې راسره وکړه ډېر خوښ شوم چې ومې لیدل ډېره مهمه خبره زما د کلي دا ده چې ډېر ښکلی طبیعت لري ډېر ښکلي ځنګلونه لري شنې ونې دي خو مشکل دا دی چې په دې لاره کې هم چې راتلم ونې وهل شوي دي ځنګلونه وهل شوي دي او ما چې د مشرانو سره خبرې وکړې دلیل یې دا دی چې په دې ځنګلونه د مجبوریت نه زما ولس وهلي دي ځکه بله لاره نه لري دلته د کښت او د کرنې ځمکې کمې دي نشته عاید نه لري او دا ونې وهي فکر کوم زما خو اوس په فکر کې راګرځي چې که چېرته دې ځای ته پام وشي ډېره ښکلې هوا ده دلته ګرد نشته دوړې نشته د چاپیریال له نظره ډېره ښکلې پاکه هوا ده نو پاملرنه پکار ده زما کلیوالو ته هم دا پکار ده چې لږ حوصله نوره هم وکړي خدای مهربانه دی ونې دې نه وهي او چې ونې ووهي هم ګناه لري هم دوی ته تاوان رسوي هم طبیعت ته چاپیریال ته تاوان رسوي خو زما کلیوال بیا هم غیرتي خلک دي دوی خپل تړونونه لري او د دغو تړونونو له مخې اکثره ونې همداسې خوندي پاتې کېږي نو دا خو زما د کلي لنډه کیسه وه زما کلیوال مو ولیدل زما د کلي ونې ځنګلونه غرونه هر څه مو ولیدل نو ژوندی دی وي افغانستان او زرغون دی وي زما کلی او تکړه غیرتي او ژوندي دی وي زما کلیوال مننه